زرداد هغه لیونی وینې کومه دی هغه دا لیونی وینې دا زه دا څو ورځې وینم په دې ګلۍ کې ناست کډۍ ډکه په هغه ګلۍ کې ناست دا ګوره شاټ دي څه بلا دي مړې بس ګرده ورځ دا کډیان بل کار یې شته نه نو دواړه دا علاقه سره ښه دونه چل ما تاسو نه درځه خپل کار ښه هو لیونیه زه ته همیشه وینم ته یې کله پر روډ ناست یې کډې ډکه یې کله په ګلۍ کې ناست یې کډې ډکه یې ستا دماغ خراب دی په کسته که څوک پیسې درکوي ته ماته وته دا کډې چېش دپاره ډکه یې دا زه د زوی دپاره کوم د زوی دپاره خانمه دا سړي سره خامخا یو حادثه شوې ده ته راسه یاره په دغه کې یو راز شته راسه دا څنګه زوی یا ته یاره راسه پوښتنه دې وکړو ته راسه وروره دا ته د زوی دپاره ډکه یې چیرې دی ستا زوی او کومه دی زما زوی د ستا رقم ښایسته ځوان و د کوره راووتې ځان یې ښه تیار کړي په روډ را روان و په ده ته را کډي کې د مخ ټیر ولګېدی سکیډنټ یې وکړ پر سر ونښتی شهید شو نو زه د هغې ورځې چې زه یو کډی ووینمه ډکوم یې چې د بل چا مور ونه زاړي د بل چا خور ونه زاړي د بل چا پلار ونه زاړي ته هم کوشش کوئ ته هم ځوانان یاست دا سکوټران چپه ورسته چلوئ چې زه یو کډی ووینې ډکوئ یې په دې کې به د انسان ځان هم بچاو شي ستاسې به د خیر ذریعه هم وګرځېږي الله پاک چې تا توفیق پر در کړي الله پاک چې همیشه خوشحاله رہو انشاءالله موږ به دا کوشش کوو ډېر پام کوئ زه خو زړېدلی یم چې بل څوک ونه زاړي د بل چا مور ونه زاړي الله پاک چې تا د صبر جمیل درکړي زه یې دا سکوټران لږ سوکه چلوئ خدای ته وګوره یاره سمه ده کاکا هغه سړي خبرې خو دې واورېدې هغه خوارکی ډېر زهیر و ډېر زخمي سوی دننه ما بعد به ما ورته دی کوو چې ځای مې کډی ولدی ما ورته بیا په دواړو ډکو که زه در سره وم که نه وم در سره ته هم کوشش کوه زه به هم کوشش کوم هو پرېک خانه دا د خیر کار دی هر یو بې کوي ما ورته بیا هم کو درځه ځای کډی ډکو درځه که ملګرو دا کم کلیپ ویډیو چې ما پرېک خان نن دله جوړه کړې وه د دې ویډیو صرف دا مقصد دی دا یو کوچنی میسیج دی که څه چیرې سر په خلاص دا زموږ تی الکوان دا زموږ تی نوجوانان چې د سکوټران چلوي په دا کوڅو په دا روډو باندې روان دي دا کوچني کوچني کډۍ کې ونښتېږي نو ډېر بې درکه خوښ شي امید کوم چې دوی به دا ویډیو خوښه شوي او دا ته را کوچنی کډۍ ډکېدل دا خو یو ثواب لري بل یو د سړي زندګي هم بچاو کړي وایي د یوه سړي ژوند بچاو کړه دی دې کله پوره انسانیت سړی بچاو کړي امید کوم چې دوی به خوښه شوي پرک خانه ته څه وایې په دا میسیج زما همدغه در سره خوښه د عثمان خانه بیا خاص کار موږ هغه خلکو دا میسیج جوړ کړی دی یا کم د جمعې په ورځ نه وي دا کشران راوتلي وروره موټرسایکلان دورې وځغلوه کوچنی په ووه ځان یې لک ځان خوښ کړه بیا مور هم په زیره خور هم په زیره ورور هم په زیر پلار هم په زیر نو موږ د هغه څخه دا هیله کوو چې د خدای په لیاز باندې د هغه څخه ګریز وکړي نو ښایسته ژوند جوړ کړي ښایسته زندگی جوړ کړي په دا وایي افسوس یې پهلې احتیاط کرنا بهتر ہے چې باید کې افسوس کو دغه څه مخکې احتیاط موږ ته وکړو ډېره بهترینه خبره ده ډېره ښایسته خبره ده نو کوم زموږ دا ویډیو چیرې خوښه شوې ده مخکې در سره شیر کړي او زموږ پیج در سره لایک کړي د نورو ښایستو ویډیوګانو دپاره موږ ته راکړئ اجازه الله حافظ